خدای بیرته جوړ که زما ګران وطن، خدای بیرته جوړ که زما ګران وطن، دا زمونږ کور د باچا خان وطن، دا زمونږ کور د فخر افغان وطن. یلکه ایمل ولی خبرې کې د بل کلي، والله کلي رانه په دې دعاګانو باندې دا وطن جوړ کړو ښه، تر څو پورې دې چې دې خلکو پسې ټوپک نه وي راغیستی او خپل اختیار دې په خپل لاس کې نه وي اخیستی. و ایمل ولی خبرې کې د بل کلي. یاره که جلا موبینه زه خو فلم ته کومه که نه ډیلا کې ولمه ډیلا کې اکټینګ کومه او ټیک ټاک جوړومه. وطن څوک جوړوي زارمه د وطن دپاره غمخوار مخوار نشته ها او که نه زه خو خپل اکټینګونه کومه. یلکه ایمل ولی د باچا خان بابا بلا دې در وګرځي، باچا خان بابا لا څنګه سړی او ته لا څنګه سړی. و ایمل ولی راځئ چې د بیا د پښتنو په سیمو او کلو باندې وګرځېږو، د پښتنو سره کینو، یو خبر راغونډه کړو، د پښتنو یو مشر معلوم کړو. و ایمل ولی پښتانه غږ دې ورکړ. یاره منظور جانه په من ګرانه ستا حوصلې ته زمونږ سلام دی او زمونږ ورته احترام دی. بس بیا ډېر حوصله دې وکړه په دې کلو باندې ته ګرځې، ځان دې ستړی کړو او پام دې ستړی کړو. بس وکړه او دا بس دا شی ټوپک راوچت کړه او دغه پرتوګونه مرتوګونه ترې لکه څنګه چې بنګال کې تېوتو دغسې تې وباسه او د خلکو نه ځان خلاص کوي. و منظور جانه بس موږ دې ځان سره ستړي کړو، تاسو ګډوډي شروع کړې دې خوا موږ درځو. یاره خبره داسې خبره ده که نه چې ابسولوټلی ناټ، بلکل جلا موبینه او ډېره ښه خبره ده. و که دې خلکو پسې نو ټوپک او کوتک او لیندې راواخلئ په دې خبرو باندې نه کېږي. هغه د چا خبره وی ګرانه وطنه د خبرو پوره نه شوې، ګرانه وطنه په ټوپک او په کوتک به دې ګټونه تا چل که نه چې زنده نو په جیل کې جولې مخ وسای کمه ډوډۍ به راته په ټیم نه راکوئ. نو منظور جانه ټوپک ورپسې راواخله او آواز اوچت کوو دې خلکو ته چې بس ته نور که تنګ شي نو په جنګ شي. یاره عمران خان صاحب ستا دا خبره په ګل بدله، ډېره ښې خبرې مو کړلې، خو زما مو ته دا زړه خو ستا د زړه مو ته پولۍ دی، په زړه کې بېسوری شوی دی او په زړه مې چې خبره پرېښي صفته به د پولۍ ولاړې دي. زما خپل هم دا زړه راتنګ شوی دی. خو به چې دې خلکو کې ملی غیرت راشي که نه بیا راسره ودرېږي نه چې په خپلو کې سره واوري په خپلو کې یو بل وغړوئ. خو زه معلوم دی په تبریزي ته ټول بوځو. یلکه مشرانو کشرانو خبره داسې ده که نه چې کیمرامین به زه شم، زه غواړم چې فلمونه جوړ کړم، فلمونه دا ځان سره وساتم او په راتلونکي خلکو ته به ووایم چې پښتنو داسې ریکارډ پرېښی دی، مخکې ریکارډونه پرېښي وو بغیر د کیمرې نه، څوک پې اعتبار هم نه کوي. کتابونو کې هم داسې نه دي لیکل شوي چې دا په کیمره کې واخلو چې د پښتنو غیرت خلکو ته معلوم شي. یاره ایمل ولی خبره داسې ده که نه چې خبره کې دی بلکل وزن شته دی که نه. کیمرامین به داسې ویډیوګانې به جوړې کړي او ما سره یوټیوب چینل شته دی، په هغې کې به ور واچو خوندور او ځان سره به وساتو، راتلونکي نسلونه به بیا وګوري. او باقي خبره داسې ده که نه چې جنګ ته ځان تیار کړئ. پروګرام تو ورګایم